دلته دغه شفخاني کې څه شي لپاره راغلی؟ زه لیوني سپي خوړلی راغلم. لیوني سپي وخوړلې؟ څه وخت؟ بېګا مازدیګر. بیا ډاکټرانو ته راغللې ځان دې راورساوه؟ کله راغلم دا اوس راغلم. اوس راغلې؟ اوس بیا چاته به اوس ورځې نو؟ خیر وخوره تقراري ده. نوم مبارک؟ نصیر اکبر. نصیر اکبر همدا اوس موږ په کوم موقعیت کې دا دکان څه په نامه ده؟ دا مدینه سټور دی د مارکو بازار کې د غنخیلو په عمومي سړک باندې. ښه د تاسې په سټور کې کوم هغه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دلته موجود دي؟ دې کې د روژې خپل هر څه مکمل چې کوم شی وخی هغه ټول شته راسره، لکه خرما شو او دا مرباګانې او ملیانې شو د او قبضې او کواستی سره راویښې؟ هو ټول راځه مخکې شه را مخکې شه. مالیه داسې بي که نه؟ او وروره بلې دې چي تر څنګ بل څه لري چې په دا چي کې واچوو چې یو نور هم لا خوندور سي؟ لکه د هغې په څنګ کې چې دی موږ ورسره څنګ کې لونګ لرو. چیرې دي؟ دا دي پراته دي دلته، زعفران دي. ښه او رقم په رقم د دې خپل ګلونه دي، د چایو خپل ګلونه دي، د لونګو ګل دی. خوندور کېږي؟ خوندور کېږي او خوشبو کېږي، هم وجود ته فایده لري. ډېر مزېدار کېږي او ډېر خوندور. سرد مولوی حیبت الله زمون رهبر په بخش کې انکشافي کارونه په بخش کې که د تعلیم برخې نو په ټول برخو کې الحمدلله دلته چې موږ رالو اگر که دا یو درجه ولسوالي ده الحمدلله هر څه خدمتونه هم یو حد پورې شوي دي. بیا هم زمونږ لومړیتوب همدا و چې مونږ انکشافي برخه کې وروسته یو خدمت تقدیم کړو. ټوله نړۍ کې لاروی د ګران مرحوم مولا په نقطه تندې موږ سره خبرې کوي، بیا هغه مشکل زموږ چې هر ارګان سره وي او ارګان ته موږ لیږو انشاءالله. دغلته په داخل د ولسوالۍ کې کو قومندان دی، کو زمونږ قاضي صاحب دی، ټول ډېر نیکان پاکان خلک د زړه سره د اطاعت به کړو زموږ سړی خپله وطن تنها بغیر د اسلحې که ګرځي انشاءالله دلته مشکلات هم نشته. ګرځي هم خلک او زموږ امنیتي په ځایونو کې واقع دی د اوم همکاري ده او عوام هم د الله رحم دی. دا د یو الله رحم دی موږ باندې، ورڅه نشته، دا زموږ کمال هم نه دی. د شهید اختر منصور ډېره مننه. موږ خو د غنیخیلو ډېر روغتون کې 4 متخصصین لرو چې داخله متخصص دی، د اطفال متخصص دی، همدارنګه د نسایي برخې متخصصه ده او جراح متخصص دی. د شهید اختر منصور غږ بطري د غنیخیلو د روغتون اداري بلاک دی، دې کې مدیر نرسنګ اداري مدیر او د صفابت بلاک دلته موجود دی. دې نه چې راوځي بیا په دې طرف باندې نور دا د شفخانې محیط شروع کېږي. څنګه د کاروبار نه دی راځي؟ و راځي یم انشاءالله. اوس خو روزه ده نو په روزې کې به کار پیدا کېږي نه تاسو ته؟ روزه کې کار لږ کمزوری وي. دا ولې؟ بس نشته کاروبار نشته. روزه خلک سخت سي که نه؟ سخت سي د شینوارو او وریځې نه خوري؟ من او شینوار کمزوري دي. کتن نه ورکوي. غوښه زیاته ده پوه شوې، غوښه زیاته استعمالېږي وریځه اوس نه به کمه. څنګه دلته دا دوکانداران نن ورځ د څومره ورځ د روزې ده په حساب دي یا نه نرخونه خو به چې کړي نه دا راته وایي؟ یاره ډېر کم شی به دغه شوي.
بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکو هیلې مبارک علیکم. خوشحاله یم چې زه ثواب مسا یو ځل بیا د ګزارش په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو نن د ننګرهار ولایت د لوی شینوارې ولسوالي کې ما او همدا اوس فعلا د مارکو بازار کې ما دا هغه ځای ده. قدرمنو دوستانو تاسې به په دې لاره تګ راتګ کړی کله چې تاسې د جلال آباد او د تورخم ترمنځ تاسې یو بیروبار کې مخامخ کېږي هغه ځای مارکو ده. نو زه دغه ولسوالي کې غواړم چې تاسې قدرمنو دوستانو ته یو ښکلې خپرونه در وړاندې کړم. موږ وګورو چې په دغه ولسوالي کې د بیارغونې چارې امنیتي وضعیت او همدارنګه سوداګریزې چارې سره کوم روانې دي. نو هغه دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوم چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینه سره ګوري. زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي دوی نه ډېره مننه. لاړ به سو د خپرونې لومړي موضوع ته وګورو چې چا سره مخامخ کېږو څوک موږ سره خبرې کوي موږ سره پاتې شي. مسی خیر اوسې الله دې خوشحاله اوسې. مګر تاسې چیرې وو همدا اوس؟ همدا اوس مارکو بازار شینوار. څنګه له بازار ستا نه؟ شکر د ښه دی ساعت نن دې چې خرڅ کړل؟ هو ډېر زیات هم خرڅ کړل. 100 روپۍ به دې سودا کړي نن؟ یاره کم اوس کم 2.5 لکه روپو سودا خو به مې کړي. عمده تاسې فروش لري؟ هو عمده دی. عمده ډول دی. او دغه ورور چې نوم یې چې ده؟ دا لال زمین دی د دې زموږ دکان منشي دی. ښه په مشرتوب کې څنګه صادقه ده یا نه؟ نه ښه دی صادقه دی. پیسې داسې په قرض کې ورکړي نقد یې خلکو ته؟ یاره ځینې نفر داسې دي چې هغه دروغ دي هغو سره قرض هم کوي او همداسې نقد هم خرڅوي ځینې کسان. ډېره مننه. خلکو ژوند کاروبار غني کېدو راځي ښه ساعت یې خوندور ژوند ده. امنیت څنګه ده؟ امنیت برقرار دی. دلته د خلکو زیاتره څه شي دکانونه دي؟ په څه شي دلته هر قسم دکان شته څه شی وغواړې مې څه رقم دکان دې پکار وي؟ لکه ستا چې څه شی پکار هر قسم اوزار دلته میلاوه دي. دا ویښته دې څنګه تور دي؟ ویښته بس دا قدرتي همداسې تور رنګ دی. خیر اوسې ته خیر خو راته قراري ده. نو مبارک نصیر اکبر. نصیر اکبر همدا اوس موږ په کوم موقعیت کې دا دکان څه په نامه ده؟ دا مدینه سټور دی د مارکو بازار کې د غنخیلو په عمومي سړک باندې. ښه د تاسې په سټور کې کوم هغه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دلته موجود دي؟ دې کې د روژې خپل هر څه مکمل چې کوم شوق هغه ټول شته راسره لکه خرما شو او د مرباګانې او ملیانې شو د او قبضې او کواستی سره ویښې و ټول سره مکه تاسې ګورئ چې مشتریان هم را روان دي. اکبر حاجي نو د شینوارو ستوری ده او موږ سره به میلمه پالنه هم کړې ده او کړي دي. وایي شین موټر په شګو کې پنچر ده موږ ته راکې موږ ته راکې مازدیګر دی. او ښه ورځو تاسې لږ دغه وکړئ. دا چې دي خرماګانې دي هر رقم ته دې کې شته دی دا مکمل. بیا دې کې چې دي پاکستاني رخبزه وطني رخبزه او دا مرباګانې دي پکې مختلفې دغه ټول شیشتمات شته دی دې کې موږ سره پوه شي چې څه رقم ته لګېږي کوم شی نه دا به چې کوم ضرورت وړ شی نه شته دی بس موږ سره ټول هم پکې قیمتونه ښه په مناسب قیمت باندې دي پوه شي د بازار نه په ټیټ ریټ باندې به ورکوو ورته. دلته مشهور سټور د چا په نامه ده؟ دلته خو چې د مدینه سټور دی نصیر اکبر اکبري په نوم باندې زه خپله باندې یم. داسې شی دي داسې چې دي دا ټول د اچار هم شته دی دلته هم ښه اچار کوم یو دي؟ ښه اچار خو چې دي اوس خو خلاص شو داسې لږ راځي دور هم دا اچار دي پکې د یو ځای هغه وطني اچار دي پکې دا مکمل شته دی هغه ماشومانو شیشتمات چې کوم دي دا موټرې شوي او چې کوم شیشتمې چې لګي دا ټول شته راسره. بیا دې کې چې دي دې پلو دغه کوم ضرورت شیونه چې دي دا ټول شته راسره دي کې ودستي د خیره نو داسې هغې طرف ته چې دي دا نور شیونه دي پکې دغه بسکټان دي پکې
نور چې کوم شی نه دي دا د کور کوم شی نه چې لګېږي دا ګیلاسونه شو ترمازونه شو همدا رقم ته بس مکمل دا څومره چې ضرورت شی نه دي شته ده دستي دې شیانو کې موږ سره نو پوه شئ نو د خلکو ضرورت هم دستي کې رفع کړی دی د خیره سره دا چې دي بیا دغه نیواګانې دي سپرۍ دي پکې دا قیمتي سپرۍ چې کومې دي جانان سپرۍ دي پکې همداسې کوم پسې خیر دا ټول مکمل شته ده دلته څه رقم کلچې کومه بیه دي سپنج کیکونه دي دغه چې دا کیلو 130 روپۍ باندې ورکوو بیا دغه کیک رس دی دا 200 ورکوو دا کراس دي دا ځلوبۍ دي بیا مټیان دي پکې مټر پلي دي ډبل ډوډۍ دي پکې کابلی کیک دی ډبل ډوډۍ په څو دي ډبل ډوډۍ شته ده دغه 15 افغانۍ باندې درجن ورکوو لکه 12 دانې څه رقم دغه دي پکې ډبل ډوډۍ دي دا یې نه 450 ډبل روټۍ نه بریډ او بریډ ورس روس کلاس ته هغه په څو دي هغه چې دی په هغه روپۍ باندې ورکوو 40 روپۍ باندې کابل کې 70 روپۍ او نو هغه په بیا وزن خبره ده نو نورو کې بیا وچ هغه کې چې کوم ده په پخلو دغو کې د ګور هغه مکمل ته په مناسب قیمت یې ورکوو دا ټول چې اجتماعات شته ده داسې ګوره دا وریجې دي او غوړي دي او اوړه دي اوړه په څو دي اوړه چې دي دغه چې دي تغذي اوړه ورکوو 1400 روپۍ باندې ورکوو بیا هغه چې دي په تاجکي اوړه دي موږ سره هغه ورکوو په 1500 لس کم 1500 دغسې ورکوو شل کم 1500 ښه چای په څو چې ښه چای دی سوپر پلنډو چای دی دا را سره دي بیا هغه چې دي مدینه چای دی را سره مغز دی را سره بیا تورې چای دی هغه د ښې چای را سره دي کوم رقم درته ننګرهار ولایت ننګرهار ولایت غنخیل ولسوالۍ مارکو بازار مدینه شټور 0 500 دا لمبر دی زموږ هغه بیترۍ د سولارو خرڅېږي که د هغه د موبایلو عمده راځه مهرباني وکړه ځان لیدو که ته وپېژنه نوم دې چې ده او د کوم بازار دوکاندار دی څه شي دوکاندار نوم یې حاجي جان مومند دی د ننګرهار ولایت د مومندرۍ ولسوالۍ د 1009 د کلي اوسېدونکي فعلا په مارکو کې خپله نمایندګي لرم د حاجي عبدالرحمن د چایو په نوم باندې دغه دوکان کې داسې د خوندور د چای بوی ده دغه چای دی اول ده که دوم ده دا راته ووایه په نړیواله سطحه اول دی وروره دویم کار کومه کمپنۍ ده بس زموږ خپل چای نه راځي نومونه مختلف دي هغه یو مشهوره نوم یې ووایه سپر پلنډو شو مدینه چای شوې اکبر لاچي شوه ډېر شیان دي راسره دلته خو ما داسې ولیدل چې ته هیل هم لري او پوډري شودي هم لري او ډېر ماشاءالله مختلف ډول هغه لري مواد لري دغه څوک چې چای کې استعمالوي همداسې وي که نه بلې دې چي تر څنګ بل څه لري چې په دا چي کې واچول سي او نور هم لا خوندور سي لکه د هغې په څنګ کې چې دی موږ سره څنګ کې لونګ لرو چیرې دي دا دي پراته دي دلته زعفران دي او رقم په رقم د دې خپل ګلونه دي د چای خپل ګلونه دي د لونګو ګل دي خوندور کېږي او خوشبو کېږي هم وجود ته فایده لري ډېر مزیدار کېږي او ډېر خوندور کېږي د مغزو د تقویې او د اعصابو د آرامش لپاره کوم شی دي چې دا په چي کې واچول سي مزهداره سي چای او لکه زعفران دي لاچي ده دا ټول خو دا طبابت کې دغه شوي شیان دي ذکر شوي شیان دي ډېر خسته او خوندور ذهنیت جوړوي اول نمبر چا دی لیدونکو ته وښیاستې او قیمت یې مو څو ده راویښیه اول نمبر چې دغه دی وروره دا مدینه چې دی په طلایي ماشدانه ده دا قیمت چې دی 500 افغانۍ لري 1 کیلو دی 500 افغانۍ او داسې چا راته راواخله تور چای سي په همدغه بیه باندې او اول درجه چای لا هغه نه ښه چای ونه وي تور چای که نه تور چای هم لري که نه او ډېر په رقمونو به ستا ته زه کوم رقم وښیم لکه دغه دي دغه تور نه تېره واخله نو ته وکورېږه لږ چې ونه کورېږې موږ خپرونه همدا رقم ده موږ خلک په حسابو خلاص دا اوس تور چیرې 100 روپۍ قیمت لري 100 روپۍ 100 روپۍ څومره وزن ده بیا دا تقریبا بوتل کې خپل وزن ذکر شوی دی هر څه خپل پک راغلی دی
مثال رقمونه یې ډېر دي ما سره او خوند یې بیا څنګه ده؟ ډېر مزیدار دی ډېر خوندور دی. یعنې دا نور شیونه مات کړي دي یا نه؟ ولې نه الحمدلله به داسې شیان لرم چې د مشتریانو راتګ اړین دی. دغه لوحه دغلته پاس ده دغه ووایه لیدونکو ته دغه حاجي عبدالرحمن د چایو نمایندګي نور ایله د چیرې شته دي؟ بس د شین تور چای او لاچي بهترین انتخاب خوند کیفیت او ارزانه بیه ټول دلته موندلی شئ. ستاسو د باور وړ چای چیرې چې خوند کیفیت او باور سره یوځای شوی دی. شمارې مو وایه که ښې چای غواړئ نو زموږ نمایندګي ستاسو پر مخ خلاصه ده. شمارې 0 4 90 40 12 په دې باندې واتساپ هم شته. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د ولسوال صاحب او د ولسوالۍ د ټولو پرسونل له موږ ډېر راضي یو. خدای دې ته راضي شي. ډېره ښه رویه موږ سره کوي. هر وخت چې موږ ورته یو عریضه وکړو عریض شو ورته ډېر په شګفته تندې موږ سره خبرې کوي. بیا هغه مشکل زموږ چې هر ارګان سره وي ارګان ته موږ لیږو انشاءالله. کو دغلته په داخل د ولسوالۍ کې کو قومندان دی کو زموږ قاضي صاحب دی ټول ډېر نیکان پاکان خلک دي او زموږ د لوړپوړو چارواکو نه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک د موږ ته په همدغې ولسوالۍ کې ځای په ځای پرېږدي. موږ ته ډېر زیات راضي وي دغه خلک. اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی مولوی هیبت الله زمونږ رهبر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی اطاعت بکړو زمونږ د زما محمود الحسن مې نوم دی. د شینوارو لوی ولسوالۍ یو خادم په صفت باندې اصلي اوسېدونکی زه د نورستان یم او په نورستان کې وایګل ولسوالۍ کې د فتوحاتو نه مخکې ولسوالم. الله پاک بیا موږ ته فتوحات راکړه. افغان ولس ته الله پاک یو سعادت یې وبخله په فتح باندې د اشغال نه. نو بیا هم هلته ولسوالو ما 2-3 کاله هلته نه بیا د مشرانو په هدایت باندې کامدش ولسوالۍ ته لاړو چې هغه هم د نورستان د فتح وروسته هلته نه بیا د امیر المؤمنین حفظه الله هدایت پر اساس باندې ننګرهار ولایت د شینوارو لوی ولسوالۍ ته راغلو. الحمدلله زمونږ د جهاد په اهدافو کې د خدای نظام حاکم کول دی. نو ټیک ده چې دې کې شهادتونه دي په دې کې د خدای رضا ده په دې کې جنت دی. نو دا زمونږ هغه لوړ هدفونه دي. په دنیا کې بیا مونږ جهاد هم دې لپاره کول چې د خدای نظام حاکم کو شرعي خلافت قایم کو. نو په خلافت کې د ولس خدمت د ولس هر مشکل ته رسیدګي هغه د صحت په بخش کې انکشافي کارونه په بخش کې که د تعلیم برخې نو په ټول برخو کې الحمدلله دلته چې مونږ رالو اگر که دا یو درجه ولسوالي ده الحمدلله هر څه خدمتونه هم یو حد پورې شوي دي. بیا هم زمونږ لومړیتوب هم دا و چې مونږ انکشافي برخه کې وروسته یو خدمت تقدیم کړو په هغې کې یو حد پورې بریالي یو الحمدلله. د سړکونو په ارتباط باندې پل چکونو په ارتباط باندې دغه شان پیپسکمونو په احیا کولو په ارتباط باندې او د ولسونو په میز کې د ولسونو د حقوقي او جنایي موضوعاتو کې عدالت قایمول د ولسونو ترمنځ عدالت قایمول د زورواکو مخ نیول او مظلوم ته چې دی نو رسیدګي کول د ظالم لاس نیول په عموم کې د ولسونو
په بین کې عدالت قایمول دا زموږ لومړیتوبونو کې دی انشاءالله. بس په عموم کې افغانستان خو دغه زراعت او دهقاني او الحمدلله بیا شینوار ولسوالۍ تاجران هم دي، ښه تاجران هم لرو موږ او ډېر لوی بازار لرو. دلته مرکو بازار دی، پل سر بازار دی، شیرګړ بازار دی. نو لله الحمد شینوار ولسونه تاجران هم دي، خو په عموم کې دغه زراعتو باندې د ولسونو تاسو خبره وکړه چې شینوار عموما واقعا چې درانه قومونه دي، د جرګو او د مرکو ټاټوبی ده او میلمه پال قوم دی، غیرتي قوم دی. لله الحمد د الله پاک احسان دی. په عموم کې شینوار عموما دواړه او خوږیاڼي هم پکې هم نشي او یقینا ټول ننګرهار د علم زانګو ده، بالکل. خو چونکې زموږ مسؤلیت محتوا په شینوارو پورې بند ده، نو ځکه موږ ټول خبران د شینوارو په ارتباط کوو چې شینوار یو غیرتي قوم دی، باتور قوم دی او الحمدلله په تعلیم کې هم ډېر ښه رول لري. دلته چې موږ ګورو ښه انسټیټونه دي او لیسې دي، مکاتب دي، مدارس دي، مساجد دي، چې دا ټول آباد دی همدې ولسونو په شوق او ذوق باندې چې دوی علم سره څومره شوق او لیوالتیا لري نو د مدارسو او د مکاتبو نه په خپله پته لګي. او بیا صحت بر هم دغه شان الحمدلله موږ شخصي کلینیکونه هم لرو، دولتي یا بستریز شفاخانه هم لرو چې ډېر سخت مراجعین لري. اگر که دوی ته کفایت هم نه کړي، نهه ولسوالۍ همدغه زموږ شفاخانې ته مراجعه کېږي. د امیرالمؤمنین ولسم فرمان ده چې ناوړه دودونه باید په دې ولس کې له باندې لاړ شي. هغه څنګه ده تاسو ته؟ نو الحمدلله دلته موږ ناوړه دودونه د له منځه وړلو دپاره یو غونډه د ملکانو د علماو ترتیب کړی و. په هغې کې یعنې د ملکانو د علماو په شمول باندې په یوه غږ موږ ته تعهد راکړه چې امیر المؤمنین حفظه الله چې کوم ناوړه دودونه د ختمولو هدایت کړی دی موږ یې منل دی، موږ به دا ختموو. نو بنان چې موږ ګورو الحمدلله دودونه روز تر روز ختمیږي، ورځ په ورځ او ختمیږي او الحمدلله بیخي دا خلک شینوار چونکې علمي خلک دي نو په اطاعت هم ډېر ښه پوهېږي. الحمدلله زموږ ښاروالي هم ډېر ښه فعال ښاروالي ده. موږ اول خو ښاروالي ودانۍ هم ډېر ښایسته ودانۍ لرو موږ چې سړی وویني نو ډېر زیات خوشحالېږي. دا هم په دې باندې دلالت کوي چې زموږ ښاروالي ښه عایدات لري. نو اوس تقریبا زموږ 3 پروژه د ښاروالي په عایداتو باندې یعنې اجرا شوي دي، تقریبا استفاده تاسو وړاندې کېږي. یو خو دا زموږ تاسو پل سر باندې یو پل جوړېږي، بل د مرکو بازار شاته یو سړک ده، هغه هم زموږ د ښاروالي په عایداتو باندې رغول کېږي. تاسو لاسته راوړنې چیرې دي بیا رغونې په وخت؟ نو ما خو درته وویله دا خو زموږ د ښاروالي په عایداتو باندې تقریبا همدغه شانته د مرکو نه نیولې پول شینوار ته د غځېدلی سړک دا تاسو ولیده چې تقریبا کنډ و کپر ده او نقصان شوی دی که نه. نو په دې باندې زموږ ولسونو په نمایندګۍ باندې موږ والي صاحب سره کېناستو. نو قدرمن والي صاحب د ننګرهار الله پاک دې په عمر کې برکت واچي، انتهایی مشفق انسان دی. موږ ته تعهد راکړه چې انشاءالله دا سړک درته جوړوو. الحمدلله نن خو پنجشنبه هم ده، خو بیا هم زموږ ټول مدیران تاسو په خپله ولیدل په دفتر کې ناست دي، حضور لري.
او هماهنګي خو دا به بغیر د مبالغه نه به ووایو چونکې د اطاعت نظام ده نو چې ولسوالي مقام یو خبر وکړي هغه بیا په ټولو کې عملي نوم یې معدودین نومېږي. محمدینه دلته په هغه کې شینوارو لوی ولسوالي کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ الحمدلله شکر بیخي قراري ده نشته هېڅ خبره. پخوا تاسې ماښام او ماخوستن کار کوئ سو اوس څنګه ده امنیتي وضعیت؟ یاره پخوا هم نشو کولی چې احتیا درته ووایو او اوس خو ماشاءالله چې د شپې 11 پورې هېڅ خبره نشته. دوکان کې داسې مالي پیسې تشویش خو به نه لري چې ورک نه شي راته؟ نه هېڅ تشویش نه لرو. څنګه ده دلته د پولیسو ګزمې ته یینې چې دلته ګزمې وکړي دلته په لاره رفت و آمد وکړي دوی په یونیفورم باندې سمبال دي که نه دي پولیس؟ سمبال دي په یونیفورم باندې او برخور د خلکو سره څنګه ده؟ ویرو هېڅ کوم دغه نشته ډار چې سړی وویرېږي یا د غله نه یا د بل دغه نه. بس دغه دا 5 کیلو بوشکه په څو سوې ده اوس؟ دغه 540 روپۍ موږ ورکوو او دا په 580 روپۍ ورکوو دا په 380. دا 5 کیلو دي؟ دا 5 دي دا 3 دي او دا 5 دي. 5 په څو دي؟ 5 هغه تیل دي په 540 روپۍ او دا ملیزې چې کوم دي دا په 580 روپۍ خرڅوو. یعنې نرخ جګ شوی نه ده؟ ختلی و خو بېرته ځای ته راغی. مونږ په تشویش ولو مال والا راځه چې دغه بازار کې د قادي خپرونه ثبت کړو انشاءالله چې نور به هم راښه منصور غږ به ترې اخلي د شهید اختر منصور غږ به ترې اخلي د شهید اختر منصور غږ به ترې اخلي د شهید اختر منصور غږ به ترې اخلي د حق لارې مجاهد تیر له خپل سر د اطاعت به کړو محترمین ورونو اول خو زه ستاسو په دې راتګ باندې ډېر خوشحال یم او الله دې همیشه راوړه. او زه د نورستان د ولایت د کامدیش د ولسوالۍ د بازګل د کلي اوسېدونکی یم او په حیثیت قمندان امنیه وظیفه د ننګرهار ولایت لوی شینواري او غنیخیل ولسوالۍ کې ترسره کوم. الله رحم دی په زموږ د ولسوالۍ ډېره غټه ولسوالي ده. دا زموږ نه پرته هم تاسې معلومات اخیستی شئ 100% ته که نشم ویلی او 99% امنیت خو زه په ډاګه ویلی شم د الله رحم دی امنیت دی او د عوامو سره زموږ ښه سلوک دی او عوام هم دغه نظام سره وفادار دی او د الله رحم دی امنیت دی. دا د الله رحم دی دا د نور په شان ته ښکاره ده دا کوم امنیت چې اوس د الله دا د الله رحم دی دا زموږ کمال هم نه دی. نو دا زه دا خبره په تاکید سره هم دا ویلی شم که شپې که 12 بجې 1 بجې 2 بجې که سړی خپله تنې تنها بغیر د اسلحې که ګرځي هم انشاءالله دلته مشکلات هم نشته ګرځي هم خلک او زموږ امنیتي په ځایونو کې واقع دی د اوم همکاري ده او عوام هم د الله رحم دی دا د یو الله رحم دی موږ باندې نور څه نشته دا زموږ کمال هم نه دی که نه یې 200 زما دغه ټوله دغه پرسونال څه کم لکه 200 پرسونال د غنیخیل ولسوالۍ د لوی شینواري دا 2.5 لکه 8 لکه پورې دا نفوس لري. بیا پکې دویم نمبر د ننګرهار دغه ولایت کې لوی بازار زموږ دغه مارکو دی دا همدغه د یو مارکو دغه یو بازار د ساتنې خلک نه دی دا د الله رحم دی او دا په دې باندې موږ ویاړو دا موږ سره د الله رحم دی دا د ولس سره د الله رحم دی. مخکینی حالاتو دلته اوسني حالاتو کې زموږ اسمان همداسې لکه فرق دی. راتګ سره دلته په یو داسې 2 پیښې یا 3 یا 4 هغه هم زه نمونه کې پېښ کولی شم نه تقریبا 2 جمعې نه مخکې 1 بجه یوه پیښه وشوه 1 بجه شپې او د الله رحم سره هغه زموږ د امنیتي دغه مسؤلینو په 2 بجې په 3 بجې کې هغه مجرم ونیول قانون د منګولو ته وسپارل. الله رحم دی دلته جنایي د نورو ولسوالو دغه خو زه نشم ویلی زموږ که دلته دغه مراجعین چې کم دی تاسې لږ خپله هم داسې پام وکئ نو په جمعه کې خامخا 10 قضیې دلته حل کېږي زما د حکومت دغه جنایي د لارې د الله رحم دی او موږ پرې باندې ویاړو زموږ تقریبا 8 پوستې دي
کوم ځایونو کې چې ټاکلی دی مخکې نه ټاکل شوي هغه ځایونه دي کمربندونه او کمربندونه دي هغه خو په خپل ساحو کې ګشت گذر کوي او پاتې شو دلته دوه ټولې دي یو احتیاطي ټولې دی یو امنیتي ټولې دی او دا هم زموږ راپورونه هم تاسې به ګورئ د میډیا د لارې یا د داخل زموږ د مسؤلینو د لارې او انشاءالله غزمې قمندانه تر راواخله تر دغه ټولو پورې هره شپه داسې غزمه لرو مونږ انشاءالله امنیت په برخه کې زموږ کارمندان ډېر هلې ځلې کوي بس د الله رحم دی زموږ مسؤلین ښه مسؤلین دي او د افرادو باندې رحم کوي او حال احوال اخلي خاص کر دا قمندان چې راغلی دی د عید راتګ سره په ډېرو ولسوالو باندې ګرځېدلی دی د ملاقات دپاره او دغه مشکل ادراک دپاره او صرف زموږ یو څو ولسوالۍ پاتې انشاءالله دلته هم راځي موږ سره وعده یې هم کړې ده انشاءالله ستاسې خواله به زه درشم قمندان الله موږ را کړی دی تعلیم و تربیه او یونیفورم دلته څومره هغه د اجرا وړ دي انشاءالله دغه روژه ته دروغ هم نه شي ویلی مونږ او که 100% نه وي 95% دلته عملي شوي دي څه شی دا یونیفورم ډېر او تعلیم و تربیه څنګه ده دلته تاسې ته جب نظام و دا شان او خپل سربازان عملي کوي زموږ پیغام زموږ ولسو ته دا دی اوسه پورې چې دی کوم چې زړه د اخلاص سره موږ سره برخه اخیستی دی په هماهنګي کړی دی زموږ نور هم پیشنهاد زموږ ولسو ته دا دی نو موږ سره د نور هم همکاري وکړي د عوامو همکارۍ نه پرته نظام نه چلېږي هغه پیشقدمي کوي موږ دلته ولسو باندې ډېر ډاډمن یو اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی مولوي هیبت الله زمونږ رهبر دی اطاعت بکړو نوم دې چیرې ده وختي ګل وختي ګوله څه کاروبار کې لاسګاډي انشاءالله څومره وخت کېږي چې لاسګاډی چلې 3 کاله څنګه د کاروبار نه دې راځي و راځي یم انشاءالله اوس خو روزه ده نو په روزي کې به کار دومره پیدا کېږي نه تاسو ته روزه کې کار لږ کمزوری وي دا ولې بس نشته کاروبار نشته روزه خلک سخت سي که نه سخت سي خلک نن دې څو کار کړی وو نن 80 افغانۍ 80 افغانۍ دې کار کړی ده او مازدیګره پورې به 100 روپۍ سي مازدیګره پورې 100 روپۍ جوړېږي یو نیم سل او پرون دې 100 روپۍ کار وکړ 60 افغانۍ 60 افغانۍ کور ته چې لاړلې چا خو به چې درته ویلي نه 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 د تا په هغه د صلاحیت د کور کې خبره و زما صلاحیت نن به له خیره سره روزه ماته بیا چېرته ځې روزه ماتې کور ته ځې پرون د روزه ماتې کې چی وخوړل پرون مې روزه ماتې کې لوبیا چولې ډېره مننه علي صاحب سره مسي نوم دې چیرې ده نوم مې معین خان د کوم چې معین خان د ولسوالۍ غني خیل او قریه ګلاهي ښه د خلکو لپاره د خلکو د روزه ماتې لپاره چې دې برابر کړي دي نن دې راویستلي دي او غواړي خرڅ کړي یاره سبیل خو مې شم نه دی راویستلي او خو خلک ته مې هر شی شته خرما دي دغه دي مربا ده پوڼۍ دي سرکي دي شات دي ممیز دي کجوري دي دلته د شینوارو ولسوالۍ خلک په روزه ماتې او پیشلمي کې کوم خواړه خوري چې دلته تاسو سره یي ویښه نومونه ووایه نو موږ سره خو دلته زموږ په شینوارو کې چې مینچي ډېر استعمالیږي مینچي څه ته وایي یې وکړه ویښه نو نه ما سره خو دې ځای کې نشته خو تا عموما ما ته عموما خبره هغه د پخولو شی دي پخولو شی دی مربا او ملایي ډېر استعمالیږي او بل او بس همدغه شان پیشنمي کې وریجې استعمالیږي اوس کله وریجې را باندې ازم سرو په ټول دي نو بند دي ولې د تاسې خپل د شینوارو او وریجې نه خوري ما شینوار کمزوري څنګه دلته دا دکانداران نن ورځ د څومره ورځ د روزې ده په حساب دي نه نرخونه خو مې جګ کړي نه دا راته وایي یاره ډېر کم شی به دغه شوی جګ شوی مثلا چې شی به جګ شوی او چې به راولېدلی
ټول شي نه ګران دي وروره یو شی مرزان یاره بوزه کې چې کوم شیان زه خو خرڅوم کنه بنکو درک نشته دی چې نو نه دی ګران شوی بوزه کې کوم شی موږ زه خو نه راوړم کنه بوزه کې د کاروالي خلک دا بابا صحیح دی دا ملکی خلک ورو تباه شو دیګاله وسه د پاو دوړي نه لري څوک چارک نه څوک پاوړي د ولسوالۍ ښاروالان بچي وکړي دغه وکانیش دا نرخونه لږ ټیټ کاندي دغه وګرځي نظارت وکړي دکاندار مو ګرځي په ملکو باندې مو ګرځي په دکانداران باندې مو ګرځي په ولس باندې مو ګرځي تاسو حالات دی دغه میش خلک خطه زی دو پاس زور کوي باید دوه دکاندارانو پیلونه کړي پوته مې لړې دا شی تاسو راوړل په څو خرڅه او چې بیل کته دکاندار چې لکه دکاندار تراکه بیل دي اول خو دا پوښتنه کوله چې دا ربه تا په څو خرڅه به د بیل کته که انصاف سودا کوله خو صحیح او کني کوله موټر کلاګان مراکته کوي دا موټر کوي کانو د توغه موټر کاکا د موټرو کرایه هم چې کسوي ده موټر کوي هغه ولې چې کسونه هغه پر ارتباط نه لري روزي کوي ورونه خلکو یو غاګ اوریدل دی چې قیامت را روان ده ولا کچا کې رقم شته ولا کچا کې اصلاح شته ما څه کاروبار کیته څه کاروبار کیته بس ما نه وام او سم مهربانه دوه نه ګټم زمون رهبر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی مولوی هیبت الله زمون بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډاکټر زینت الله زیرکی یم د شینوارو لوی ولسوالۍ د عامې روغتیا مسؤل ډېره زیاته مننه موږ په یاده ولسوالۍ کې یو ډسټرکټ هاسپټل یعنې ډیچ په نوم باندې هسپتال لرو چې دغه هسپتال د شپږ روغتیایي مراکزو ریفرل پوینټ دی یعنې د هغې چې کریټیکل یا خطري ناروغان دلته انتقالېږي او همدارنګه د اتو په شاوخوا کې د ولسوالیو ناروغان دلته مراجعه کوي د دې سره موږ په یاده ولسوالیو کې څلور سب سنټرې هم لرو چې هغه دولتي سب سنټرې دي یو د ماشوم ساتنې ادارې سب سنټر هم لرو ورسره په خوا کې یو اف ایچ ایچ په نوم روغتیایي مرکز هم لرو د دې نه علاوه په شخصي برخه کې هم موږ دلته ډېری مراکز لرو خو دا چې خاص تعداد یې فلحال ځکه نشو ویلی چې کله ځینې روغتیایي مراکز کار پرېږدي او ځینې شروع کړي او ځینې اسنادونه لري ځینې نه لري هغه نو اعلانونه ده ډېره مننه موږ په د غنیخیلو ډیچ روغتون کې څلور متخصصین لرو چې داخله متخصص دی د اطفالو متخصص دی همدارنګه د نسایي برخې متخصصه ده او جراح متخصص دی نو داسې ورځې هم راغلي دي چې موږ په څلور ورځو کې حتی یو نسایي ناروغ هم حوزوي روغتون ته انتقال نه کړو نو دلته زموږ د ناروغانو حالت تر ډېره ښه دی خو چونکې لوډ ډېر زیات دی اوته ولسوالۍ دي او یا د روغتون د یوې ولسوالۍ په کچه جوړ شوی دی نو طبعا ځینې موضوعات او مشکلات وي تخنیکي د هغې دپاره هم موږ موضوعات د وزارت مقام سره یا د ریاست مقام سره د سپین له طریقه د مسؤلینو له طریقه بار شریک شوي دي نو تمه شته چې په نورو مجاورو ولسوالیو کې ډیچونه جوړ شي او په موږ باندې دغه لوډ کم شي د دې سره سره د مهاجرینو یو غټ لوډ په موږ باندې دی چې موږ په سرحد کې پراته یو تقریبا او ډېری ناروغان دلته مراجعه کوي د دې سره په خوا کې د تورخم جلالآباد د لویې لارې ټکرونه او هغه موضوعات چې په یاد روډ باندې رامنځته کېږي هم موږ ته په غاړه دي همدارنګه څو غرایزې ولسوالۍ موږ لرو چې هلته هم د غره ښویېدنې د وجې نه او یا د غره غورځېدنې د وجې نه ځینې موضوعات رامنځته کېږي او ټروما واقعات راځي هغه هم په موږ باندې راځي او دلته موږ ته مراجعه کوي بلې او موږ د نظارت او بررسۍ په نوم یو امریت لرو همداسې د خوړو درملو په نوم او یو امریت لرو چې هغوی وخت باندې دلته راځي او شخصي مراکز او دولتي مراکز ټول ګوري همدارنګه که یو عاجله واقع د هغې لپاره بیا موږ خپله هم رسیدګي کوو د ریاست د یو نماینده په حیث باندې موږ هلته ځو ریاست په جریان کې اچوو هغه موضوع چې په څه شکل باندې هدایت وشي په هغې طریقه باندې مخته ځو د ولسوالۍ او د ریاست سره په هماهنګۍ موږ د شکایتو صندوق نه لرو
البته صحي شورا لرو، قومي مشران لرو، ځوانان لرو په ټولنه کې، صحي رضاکاران لرو. د هغوی د طریقه موږ وخت وخت باندې خبرېږو. همدارنګه موږ دلته د ډاکټرانو اتحادیه لرو، د درملو اتحادیه لرو. په ځینو برخو کې چې ستونزه وګورو بیا هم موږ ته راورسېږي، موږ راساً اقدام کوو، ورځو او دغه موضوع په هماغې ځای کې حل کوو. خو چونکې موږ په دغه برخه کې چې څه لازم دي تر ډېره مو کړي دي، یعنې خبراوی مو کړی دی، مسؤلینو ته مو دا خبر رسولی ده چې خپل صنف په دې باندې پوه کړئ چې که په دغې برخه کې ستونزه یې مشکل وي بیا به د قانوني اجراتو سره مخ کېږي او مخ شوي هم دي. ډېری روغتیایي مراکز مهرلاک شوي دي، کتنځایونه مهرلاک شوي دي. هغه درمل چې هغوی تاریخ تېرې وي، ایکسپایر وي، شارټ ایکسپایر وي او د استعمال وړ نه وي، هغه موږ راټول کړي دي. امبولانس هم موږ سره د په ډي ایچ کې شته دی. دا سوځولو دپاره بیا موږ یا انتقالوو یا دلته ورباندې اقدام کوو. بلې موږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې د واکسینو برخه هم لرو، د ولادت برخه هم لرو، قابلیتګي د نیوټریشن برخه هم لرو. همدارنګه موږ د خپله مرکزي روغتون کې د غنیخېلو ډیچ کې فیزیوتراپي برخه لرو، د ایکسرای برخه لرو، د واکسینو برخه لرو، د فیملی پلانینګ برخه لرو، د آی سی او پی سی برخه لرو. نو همداسې یو MD ډاکټر لرو، د په داخله برخه کې او په OPD کې موږ سره کار کوي. نو دغه ټول نسایي متخصصه هم لرو چې په نسایي کې ستونزې وي نو بیا هغه ورته مراجعه ورسېدوي. ټولو هېوادوالو ته زما دغه پیغام دی چې د صحت برخې مسؤلین نسبتاً تشکیل یې کم دی، نو باید موږ ټول ځان د صحت برخې مسؤلین وګڼو په ټولنه کې، په عامه پوهاوي کې له موږ سره اقدام وکړي، په د صحت په برخه کې، د حفظ الصحې په برخه کې، همدارنګه د اضافه درملو د استعمال په برخه کې، ماشومان باید واکسینو ته لاړو. په دغه ټولو برخو کې باید له موږ سره اوږه په اوږه باندې مخته لاړ شي. هغه هدایت چې د صحتانه وزارت د مقام نه خپرېږي په هغې کې له موږ سره برخه واخلي او په خپل په ځان عملي کوو، نورو ته یې ورسوو. او همدارنګه که په کومه برخه کې ستونزې موجود وي باید مکلف شو په دې باندې چې د مربوطه مسؤلینو سره شریک وو تر څو په هغې باندې اقدام زما روح زیګر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی رب ملی خیر وخوره ده. نوم چیه ده؟ طاووس خان نوم دی. طاووس خان مې نوم دی. د کوم چې طاووس؟ د شینوار ګولۍ. ښه دلته دغه شفاخانې ته چې راغلی د ډاکټر صاحبانو برخورد څنګه ده مریضانو سره؟ دواګانې لري؟ اوس نوی راغلی. پاکي او صفایي دې ولیدله؟ دلته هغه د پاکي او صفایي په څنګ ډاکټر صاحبان برخورد خلکو سره څنګه ده؟ خلک خو شکایت نه لري ډاکټر صاحبانو نه؟ څه تکلیف لري؟ تاسو مریض پوښتنه دلته راغلی. مریض پوښتنې ته ځي؟ مریض هغه ښه سوی ده دلته؟ پوښتنه ته راغلو نه مریض و که نه تداوي یې سوې ده دلته؟ چا زنګ راووت وینه په کار ده. وینه په کار ده؟ وینه ورکوې نو؟ ملګری هم راغلی وینه ورکوي. ډېر ماما سړی بس یې؟ ښې خیر وخوره ده قراري ده. غاني کې څه شي لپاره راغلی؟ زه لیوني سپي خوړلی لیوني سپي وخوړلې؟ څه وخت؟ بېګا مازدیګر. بیا ډاکټرانو ته راغللې ځان دې راورسوو؟ اوس راغلې؟ اوس بیا چاته به اوس ورځې نو؟ ډاکټر پېژنم نه چې کوم یو وي تاسو بیا راوښلئ هلته به ورشئ. چې درته وایي چې هره ورځ راځه پچکاري کوو کوې بیا؟ خو چې راته وایي چې شپېنۍ هلته کښېنم کښېنم. یعنې لیونتوب نه غواړې چې لیونی سې؟ او که تداوي دې ونه کړه بیا څنګه کېږي؟ لیونی به شم. مجاهد او هم وارث د پیغمبر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی. زما نوم ډاکټر رحمان ګل شینواره ده، د غنیخېلو شفاخانې سرطبیب یم. د غنیخېلو شفاخانه موجوده حالت کې خو دا 15 بستره شفاخانه ده. زموږ د غنیخېلو شفاخانه تقریبا په 1996 کال کې دی په دلته لکه دا ډېر وخت دا تاسیس شوې ده، کار باندې شروع کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته واضح معلومه ده د غنیخېلو شفاخانه د OPD خدمات هم عرضه کوي او IPD خدمات هم عرضه کوي او څنګ کې عاجل خونې خدمات 24 ساعته هم عرضه کوي. بله خبره دا ډېره باید چې واضح شکل وشي چې د غنیخېلو شفاخانې ته چې دا موجوده وختو کې 15 بستره شفاخانه ده، دې ته د 8 ولسوالیو نه د زیاتو ولسوالیو مریضان راوړل کېږي.
همدارقم ته د شینوارو کلسټر چې په دې کې موجوده څومره کلینیکونه موجود دي تقریبا 6 کلینیکونه دي د هغوی ټولو د اختلافي واقعیاتو ریفرل پوینټ هم دغه شفاخانه ده. د باوجود د تورخم جلال آباد عمومي لاره ده ترافیکي حادثات چې څومره دي هغه هم زموږ روغتون ته راوړل کېږي. دې نه بغیر اوس موجوده وختونو کې چې د مهاجرین څومره د پاکستان نه راځي نو د هغوی زیات مریضان چې دي هم دې روغتون ته راوړل کېږي. زموږ د غني خیلو شفاخانه جمله 4 پرسونل لري. دې کې شاوخوا 10 کسان زنانه پرسونل دي. موږ سره موږ خوشبختانه په دې شفاخانه کې د داخلي متخصص لرو، د جراحي متخصص لرو، اطفال متخصص لرو او همدارقم ته ولادینسي متخصصه موږ هم لرو. دلته د اوپیډي خدمات هم عرضه کېږي. اوپیډي خدماتو کې خو سهار د 8:30 بجو نه تر 3:30 بجو پورې په موجوده وختونو کې دغه خدمات عرضه کېږي. په دې کې ایکس رې شته، لابراتوار خدمات پکې دي، فزیوتراپي خدمات په دې کې شته ده. دې نه بغیر د داخله، اطفال، جراحي، نسایي دا ټول خدمات د اوپیډي خدمات دي. انشاءالله موږ خو ولس خلکو ته دې خبرې اطمینان ورکوو چې زموږ روغتون چې دی 4 ساعته د ولس د خلکو په خدمت کې دی. هغې باوجود دلته تقریبا د 10 نه تر 1,000 پورې مریضان صرف د سراپا یا اوپیډي مریضان زموږ روغتون ته راځي. هغې نه بغیر د 1.5 نه تر 3,000 پورې خاص داخل بستر مریضان موږ د شفاخانې په داخل کې لرو. تقریبا د میاشتې د 200 نه زیات ولادتونه دې ځای کې کېږي. نو خوشبختانه دې ځای کې غټ عملیاتونه تقریبا د 500 نه پورته تر 80 پورې ان تر 100 پورې غټ عملیاتونه د میاشتې دې ځای کې اجرا کېږي. د فزیوتراپي خدمات په علیحده شکل باندې دي. همدارقم ته د میاشتې د 400 نه پورته د ایکس رې دې ځای کې وځي. همدارقم ته الټراساوند تقریبا د 600 پورې اندازه باندې د میاشتې الټراساوند دې ځای کې کېږي. نو ولس خلکو ته موږ انشاءالله ډاډ ورکوو ځکه دې ځای کې موږ سره چې کوم بیډونه دي داسې وخت راشي په هر بیډ کې 2 الی 3 ماشومان موږ سره پراته دي. خوشبختانه موږ سره خو دلته د توبرکلوز په برخه کې جین ایکسپرټ په نوم باندې یو ماشین دی چې هغې ته 10 کالر جین ایکسپرټ ماشین وایي چې یوازې دا په حوزوي روغتون کې یو دانه دی او بل دې ځای کې موږ سره راسره دی. یعنې توبرکلوز په بخش کې دې ځای کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی ځکه دا په 1 ساعت کې یا 2 ساعتو په داخل کې تا ته مکمله نتیجه بیرته درکوي د دوا په رابطه باندې. نو دا یو قیمتي ماشین دی موږ سره. هغې باوجود موږ په داخل د روغتون کې دلته 2 دانې جنراتورونه لرو چې یو 100 کیلو واټه دی، بل یو 120 کیلو واټه برق لرو موږ دې ځای کې. یعنې د برق کومه ستونزه نه لرو. هغې باوجود دلته د سولر سیستم موږ ښه فعال سولر سیستمونه لرو دې ځای کې. دې نه بغیر روغتون په داخل کې خوشبختانه موږ سره اوس 3 امبولانسونه دي چې 2 امبولانسونه موږ سره تیر پخوا نه موجود او دغه یو امبولانس چې دی موږ سره د ټولنې د خوا نه چې تقریبا د $11,000 نه زیات قیمت لري دا دغه تیر وخت کې موږ ته د ټولنې د خوا نه دا راکړی شو. نو جمله اوس موږ تقریبا 3 امبولانسونه لرو، 3 واړه فعال دي، 3 ورسره د امبولانس ډریوران ورسره موجود دي. نو انشاءالله کومه خاص ستونزه نشته. همدارقم ته د ایکس رې ماشین موږ فعال لرو. په داخل د روغتون کې موږ د انستیزیا ډېر ښکلي ماشینونه لرو. پیشن منیټرې یا کارډیک منیټرې موږ لرو د عملیات نه وروسته کې د مریضانو د کنټرول په خاطر باندې انشاءالله کافي اندازه امکانات لرو. راځه جناب رئیس صاحب اوس چیرې روان یو؟ اتاق اجل ته به لاړ شو چې کوم ځای کې زموږ 4 ساعته اجل خدمات عرضه کېږي. هغې ته به طرف شو. ډېر اجل کومې خواته ده د تاسې د اداري تعمیر نه؟ زموږ شفاخانه جملتاً 15 جریبه شفاخانه ده. په دې کې 15 زاړه تعمیرونه موجود وو. هغې نه بغیر اوس په دغه وختونو کې زموږ په روغتون کې ولادینسۍ واټ، همدارقم تعجیل خونه، همدارقم ته د ټروما یونټ، د مریضانو کوازانو خونه، همدارقم ته د جنراتور ترمیمات، د جنراتور لپاره کوم خاص شیلټر چې یا د امبولانسونو لپاره شیلټر چې دغه شی نه وي. دا د غني خیلو روغتون اداري هغه ده که نه تعمیر ده د تاسې؟ زموږ د غني خیلو د روغتون اداري بلاک دی. دې کې مدیر نرسنګ اداري مدیر او د سرطبابت بلاک دلته موجود دی. دې نه چې راوځي بیا په دې طرف باندې نور دا د شفاخانې محیط شروع کېږي. د مریضانو دپاره تفریحي چمنونه هم جوړ شوي دي ځای کې څو پورې چې مریضان خپل مریضان چې بستر کړي
نو هغوی هغه پیوازان چې دي کړی شي دلته په شنه چمن کې خپله ذهني ارامتیا او دغه هغې باوجود دغه بل شلټر موږ څه کال جوړ کړ دا دې په خاطر باندې دغه د نارنجانو لاندې دا چوکۍ او دا شیان موږ کېښودل دا دې په خاطر باندې کېښودل شو چې تر څو پورې چې ګرمي دلته بیا اکثره زیاته وي نو مریضان د دې بوټو لاندې دې ځای کې ډېر ښه اتاق چې دی دا زموږ د اتاق عاجل ورته وایي عاجل ته اوس روان یو عاجل اتاق ته موږ روان یو عاجل اتاق به تاسو ګورئ عملاً عاجل خدمات هم څنګه دي پیاوړي دي عاجل خدمات خو دلته زموږ 4 ساعته عاجل خدمات موجود دي ډاکټر صاحبان دلته نوکریوالان ستا نه وو دا زموږ د اتاق عاجل دی چې زموږ د شفخانې 4 ساعته نوکریوالان چې دي دوی په همدې عاجل خونه کې موجود دي سلام علیکم ډېر ښه زموږ نوکریوال ډاکټر صاحبان چې دي ډاکټر صاحب عبدالودود دی دا نن د 3 نیمو نه تر سبا تو پورې د ټولې شفخانې انچارج او مسؤل دا دی دا د نوکریوال خونه د نورو سره مکمل ټیم ورسره دی څومره مریضان چې راځي اول قدم کې د ډاکټر صاحب دا مریضان ګوري که جرۍ پورې مربوطي جرۍ یونټ ته دا مریضان لیږل کېږي که اطفالو پورې مربوطي اطفالو بستر مریضان چې هلته اطفالو ته لیږل کېږي که د داخلي مریضان مربوطي داخلي ته لیږل کېږي بیا د ولادینسي بخش چې دی هغلته موږ د ولادینسي بیل علیحده یونټ لرو نو هغې مخه عاجله خونه کې چې دي تېره وخت عاجله خونه کې خو زموږ د مریضانو په خاطر باندې دې ځای کې موږ 3 متخصص عاجل خدماتو لپاره څه شی پکار دي چې تاسې دلته لرئ عاجل خدماتو لپاره چې کوم خدمات موجود دي ان شاء الله هغه ټول په کافي اندازه مثلا اکسیجن ده دا ډېر لازمي او ضرور شی دی او عاجل لپاره عاجل دواګانې دي چې عاجل المارۍ موږ تېره وخت هغې باوجود دې ځای کې دغه د سکشن ماشین دی دغه زموږ عاجل دواګانې دي دا ډېر ضروري دواګانې دي نو هر یوې کې بېله بېله موږ لیبل ورباندې لګولی دی کوم چې عاجل په کار کېږي عاجلې دواګانې موږ یعنې مریض نه پرېږدي خدا نخواسته زر هغسې ختم شي بالکل دغه 3 جمله دې ځای کې 8 اتاقه دي چې په دې 8 اتاقونو کې 3 اتاقونه موږ 3 متخصصینو ته ورکړي داخلي متخصص اطفال متخصص او جرۍ متخصص کله چې مریضان راوړل کېږي نو په اول قدم کې دوی دې ځای کې ټریاژ کوي ګوري او که ایمرجنسي خدمات په ضرورت شي نو دې ځای کې دوی هر قسمه عاجل خدمات دوی د مریض سره په همدې ځای کې کوي مریض کیبل کوي هغې نه باوجود وروسته کې بیا دا مریض دوی خپل واټونو ته لیږي یعنې دا ښي لاس خواته ټول د تاسې هغه دي ښي لاس ټول دغه د اتاقونه دي چې دې کې څوک متخصصین دي او څلورو کې خپله باندې د مریضانو دپاره ډریسنګ رومونه دي یا د مریضانو د معاینې دپاره خپل اتاقونه دي هغه تلویزیون غوندې شی لري چې دلته هغه کنترولوي وینو کنترولوي او فشار کنترولوي دلته په عاجل کې ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله یعنې دا ډېر کومک کي هغه ته ډاکټر ته که نه دغلته هم لري ماشاءالله هر اتاق دا شی لري چې ډېر ښه ډېر ښه جرۍ متخصص لرو کوم عملیاتونه چې په اوچته کچه باندې کېږي هغه په داخل د زموږ روغتون کې کېږي انشاءالله موږ نهایي دا کوشش کوو چې مریضانو ریفر چې دی حوزوي روغتون ته یا انارچ ته او یا د نورو یونټونو ته راکم کړو دا زموږ د ایمرجنسي روم د ټروما یونټ بخش دی ډېر ښه ماشاءالله دا د اوس به نو د شینوارو ولسوالي شریف خلک دي نو اوس همدغه ارمان و چې داسې یو قوي شفخانه دلته موجود وي دا بالاخره تاسې په موجودیت کې خلک به احساس د دې نه کړي چې موږ لرې ولایتونو ته لاړ شو انشاءالله بالکل خلک په اسانۍ باندې ځي د دې ساحې نه ځکه خلک غریب خلک دي دومره جلال آباد ته چې دې خدمات چې دې ځای کې موجود دي ورته کېږي ورته نو بیا د تګ هم ضرورت نه پیدا کوي نو تاسې زموږ دا بیډونه وګورئ عملاً شکل باندې د هر بیډ کې زموږ 2-3 ماشومان پراته دي هغې وجه همدا خبره ده چې دلته کافي اندازه خدمات ورته عرضه کېږي دا زموږ د دې خپله بخشونه دي مختلف دهلیزونه دي مختلف اتاقونه دي دا زموږ بیا عملیات خانه ده تاسې کړی شئ زموږ عملیات خانه رئیسه ماشاءالله سره پاکي او صفایي دلته روانه ده مالا یو ورور دلته صافي کاري کوله هغه برس باندې دا په چی مې ځي تاسې اصول خو دا دی چې موږ دغه د ټروما یونټ دی او که چېرته دا خدمات عرضه کېږي دا موږ کلورین باندې دا ساحې مینځو تر څو پورې چې دا د میکروبونو اثرات ختم شي هم د دیوال ټولې غاړې هم داخل د فرش کې او همدا رقم دا په کوم کټ کې چې مریض کله پرک شوي هغې نه وروسته کې دا بیډشیټونه موږ بدلو او دا موږ ورته روزانه 4 ساعتو کې 1 ځل 2 ځل دا ورته موږ بدلو بالکل همدا اوس تقریبا نیم ساعت مخکې دې ځای کې یوه مور چې وه په مرګوني حالت کې وه بل ځای ته د انتقال وړ نه وه زموږ زنانه متخصص راغله او دې ځای کې عملاً هغه عملیات یې وکړو او مور خدای پاک بچ کړله ماشاءالله ماشاءالله تاسو کړی شئ زموږ عملیات خانه نږدې نه وګورئ داسې لاړ شو قدرمنو دوستانو
دا خلک ډېر ښه خلک دي شینوار ولسوالي خلک موږ خو بعضې ولایتونو ته چې تللي وو یقین وکړئ چې صحیح خدمات ما خوښ سوي نه دي نو خوند یې راکړی نه ده خو ګوره د موږ دولتي روغتونونه د موږ دولتي شفاخانې داسې مکمل ماشاءالله مجهز دي چې دلته دوی ټول امکانات لري او دلته فری به د تاسې خدمات کوي مکمل مفت خدمات دي زموږ په روغتون کې څه چې دولتي ټولو روغتونونو کې مکمل خدمات مفت دي که هغه اکسره ده که هغه د لابراتوار خدمات دي که هغه عملیاتونه دي دغه زموږ وړه عملیاتخانه ده چې کوم ماینر سرجري عملیاتونه چې چراغونه راولګوي ورېرونو نه پوهېږم چې برق به له کوم ځای راقطعي خو خیر د پار صورت داسې مکمله مجهزه په هغه دي امکانات دي زموږ د وړو عملیاتو په خاطر باندې چې اکثره پسې یا موږ وړه عملیاتونه دي ځکه د هغوی مکمل لازمي تجهیزات دا سامان پکې موجود دی نو دا زموږ وړه عملیاتخانه ده کله کله چې ضرورت پیدا کېږي چې یو ناڅاپه دوه عملیاتخانو ته ضرورت پیدا شي نو دغه عملیاتخانې نه موږ دلته استفاده کوو ډېر ښه ډاکټر صاحب پخوا به دغه بعضې شفاخانو کې خلک بلد نه ول دولتي په جای به تلل شخصي شفاخانو ته بیا به نو هلته بیا به ویلې والا ما په مریض باندې 50,000 شپېته روپۍ 80,000 روپۍ ویلې دلته تاسې څومره اساني دلته خلکو ته راوستلې خلک چې شدیده ناروغان لري او عملیات لپاره ضرورت ورته وي دلته په کوم شرایطو باندې دلته باید راسي ګوره لکه څنګه چې ما خبره ذکر کړه چې اوس یو عادي اپنډکس عملیات په شخصي ځایونو کې په 2,000 افغانۍ باندې کېږي زموږ په شفاخانه کې لکه تشخیص تداوي دوا هر څه مکمل وړیا او مفید نو دې د وجې نه د ولس خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي په دې شکل باندې ان تر دې پورې که ځینې مریض موږ د لیول نه پورته یې حوزوي روغتون ته موږ لګو نو هم موږ سره په دې کې دلچسپي نه وښوئ چې نه موږ هم په همدې ځای کې عملیات کوو موږ په دې ځای کې په لوړه کچه باندې غټ عملیاتونه اجرا کوو او دغه زموږ د لوی عملیاتخانه یا میجر سرجري روم چې کوم دی هغه دغه دی کبیره جراحي عملیات خونه یعنی کبیره څه معنا یعنی دې ته میجر سرجري ویل کېږي لوی هغه عملیاتونه چې د عمومي انستزۍ لاندې اجرا کېږي او خوشبختانه چې موږ په داخل د شفاخانه کې په دې تیرو میاشتو کې دوه داسې غټ عملیاتونه ونیول چې هغه مریضان یعنی مارکو پورې نه رسېده چې ژوندي رسېدلي وي خو دا غوټه خوشبختي ده چې زموږ دې ځای کې یو قوي جراحي ټیم موږ لرو دوی دې ځای کې داسې عملیاتونه وکړه چې هغه د حوزوي روغتون په کچه باندې عملیاتونه وو ماشاءالله دا زموږ غټه عملیاتخانه ده دغه کوم ماشین ده انستزي چې تا ویلې دا د انستزي ښه یو ماډرن نوی ماشین دی او دې ځای کې زموږ انستزیولوګو دپاره دا ډېر غټ سهولت دی چې په دې ماشین باندې انستزي ورکول کېږي د عملیات ډاکټر صاحبان دي څومره په خپل کار باندې هغه دي حاکم دي دا خو د خدای پاک ډېر غټ فضل دی چې زموږ شفاخانې ته چې کوم دوه جراحي متخصصین دي یو ډاکټر صاحب خیرمل په نوم باندې دی چې ډېر یو مشهور جراحي متخصص دی په 18 ولایتونو کې کار کړی دی اوس خوشبختانه موږ سره په داخل د روغتون کې دی او همدا رقم ته بل د ډاکټر صاحب محمد اکرم دی چې دم په حوزوي روغتون کې هلته تخصص کړی جراحي متخصص دی نو دوی دواړه موږ سره راسره دي لیست دا یې درته راوړي که تاسې ورکوئ د مریضانو د ناروغانو دې کې دوه قسمه عملیاتونه موږ لرو یو عاجل عملیاتونه دي چې خدای نخواسته په ټوپک لګېدلې ترافیکي حادثې یو دغه عاجل مسله ده ځینې لکه اپنډکس عملیات هم عاجل عملیات ګڼل کېږي ځینې سلیکټیو عملیاتونه دي په ورځ کې غریب خلک چې کوم دي موږ په میاشت کې هغوی دپاره لکه ورځې تعین کړي دي چې هر هفته کې د دوشنبې په ورځ باندې موږ دغه د سلیکټیو عملیاتونه یا هغه عملیاتونه چې بهر کې که شخصي ځایونو کې کوي په هغو نه کېدای شي یو 15,000 افغانو پورې مصرف په هغوی باندې وشي خوشبختانه زموږ په داخل د روغتون کې دغه عملیاتونه موږ ورته وړیا او مفت ورته اجرا کوو